ټولو سخته خاطره دا وه، ما باندې مې چې ډېر تاثیر کو. کني زه قصه کې نوم زه راوتلی یم دغې لارې ته ما جهاد ته راوتلی یم چې څومره تکلیفونه دا په ما راتلله. دا ما له اول له ځان سره مد نظر نیولی و چې په جهاد کې په دې لاره کې تکلیفونه شته. نو ډېر به چې زه ځورولم د ما کورنۍ زه ډېر ځورولم، د هغوی به ما ته ډېر سخت ځورېدله. نو کله به چې ملاقات راغله 6 میاشتې بعد به د شیشې شاته ملاقات و، هغه به م غږ سم نه صحیح کېده، او 3 میاشتې په دقت کې 3 میاشتې بعد به تلیفوني ملاقات هم 1 دقیقې به سره غږېدو. نو یوه خاطره به زه درته ویم چې د ما پلار په ما پسې څومره ځورېدلی ده. یو وخت کې ما ته ملاقات راته او همدغه لکه چې د اخرې ملاقات یې و. نو هغه وخت کې دا کابل کې غله بیخي ډېر سوي وو. ما ته ملاقات راته نو کابل ته چې را رسېدلی و ډېر وخت هم به م راته دی له کوره، تقریبا وایي لږ تیاره غوندې وه سهار وخته. بیا وایي یو نفر وایي موټر ورسره و، دغه غږ راوکړه چې چېرته ځي؟ موټرمانان وایي دوه نفره وو. وایي غږ یې راوکړه چې چېرته ځي؟ ما ورته ویل چې پلانکي ځای ته ځم. وایي کله چې موټر کې وخېځولم اتې وایي یو زوم یو بل نفر هم وایي راسره وخته، هغه هم وایي چېرته ته؟ وایي دواړه چېرته ګوښه وتښتولو چې ویې تښتولو اتې تلاشي کړلو. نو دا جیب کې م چې څونه سامان و څومره پیسې وې دا ټولې رانه واخیستې. وایي اتې زه حیران پاتې شوم چې اوس څنګه ملاقات وخت هم ده څنګه ځي؟ دا قصه هلته ما ته ونه کړه، کله چې له زندانه زه راخوشي شوم دا قصه یې راته وکړله. وایي دغسې یو حالت په ما باندې راغی. نو بیا راغلی و دلته د مونږ یو بل دوست و، د دغه نه یې 1000 روپۍ قرض کړې وې. نو بیا راغی ما ته ملاقات ته. کله چې هلته ملاقات ته راغی نو په دا 5 کلو کې اوله دفعه وه چې ما سره دی مخامخ کېناسته په ملاقات، ځکه په دغه وخت کې یو څه اساني راغلې وه، هغه اوربند نه وروسته و دغه ملاقات. نو ما سره مخامخ کېناسته، بیخي داسې وضعیت یې خراب و. ما ورته ویل څنګه پلاره مریض خو به نه یې، څنګه دې وضعیت خرابه ده؟ ده ویلې نه لږ مریض یم سر مې خوږېږي. نو ډېر سخت حالت پرې راغلی و. نو زه به چې ډېر ځورولم د خپلې کورنۍ مور و پلار ورونو. د ما یو بل ورور هم بیا بندي و، د میدان محبس کې و، دغو شیانو ډېر ځورولم. نو له ما سره نور بندیان داسې بندیان هم و چې هغه اعدامي و. د مونږ خپل یو استاد و چې ما له هغه نه حفظ هم کړی ده، قرآن کریم ما له هغه نه یاد که، د هغه قید اعدام و. نو کله به چې دا پنجرې ته عسکر رانیزست دا لمبرونه به یې اخیسته، د ده لمبر به یې چې واخیسته اگر چې دی د ده به یا ملاقات و یا به یا بل شی و، نو مونږ به همداسې په چورت کې سو. اتې به م دا زړه ډېر بد خفه سه چې دا اوس اعدام ته باسي چېرته بیایي، ده ته به م یو تشویش پیدا سه. نو دغه ته به م ډېر ځورېدو، قاري شیر نومېده. او بل مونږ وخت په دې تېروه چې ما خو اکثر وخت په درس تېر که، حفظ مې وکړه، تقریبا 2.5 کلو کې ما حفظ وکړه. بیا مې له ځان سره ګردان کوه. بیا کله چې دغه یعقوب علاق ته لاړم دغلته ما یوه حلقه جوړه کړې وه، د بعضې مجاهدین چې قرآن کریم یې ښه نه وه زده، د هغو ته مې قرآن کریم درس ویلې. نو اکثر وخت مو ختمونه او دا شیان کوله. نو وخت هم په دغو شیانو